خو دا پښتانه متل کوي چې شکون که حلال ده هم شکل یې د مردار ده، نو د مردار شکل له وجې خلک د شکون غوښه نه خوښوي یا یې نه خوري په اصطلاح. دوی یو پنجابی را روان کړی. پنجابی هغه څوک تاسې په کابل کې هلته په سیرنا هوټل کې د چای پیاله درته جګه کړله وای سب کچھ ټیک هو جایګا. کله کله به دا مشرانو سپین ږیرو ویله وای دغه هغه ډېر زور لري، دغه حالات چې بدلیږي تغییر کوي دا انقلابونه وای. تاسې انقلاب نه دی لیدلی. موږ به چې لا خندل، لا به مو شور کاوه، لا به مو زوږ جوړو، یا به مو چېرته لوبې کولې. دا مشران سپین ږیري به راله وای بچیانو تاسې انقلابونه نه دي لیدلي، که تاسې انقلابونه ولیدل نو به بیا تاسې پوه سئ چې یاره خندا له تاسې نه څنګه کېږي یا یې ولې کوئ. باور وکړه دا وروستی سکوت د کابل یا انقلاب چې ما ولیده، قسم ده که ما په لوړ اواز خندلي وي، دومره ماته خواشینونکی و او تل به او دا غم یا دا بدبختي چې په وطن باندې راغله دا به په ټول ژوند هم د ما له سترګو یا د ما له زړه نه یا د ما له دماغو نه خالي نه شي. ځکه مکمل د هیرامنډۍ حکومت په پاکستان په افغانستان باندې حاکم زه څه وخت مخکې دغه ریاست چل ته د امریکا سفارت ته مخامخ طالبانو دغه هغه وغوښتلم د ما د فیسبوک د لیکنو په سر. باور وکړه د ما د لیکنو سکرین شاټونه یې کړي وو په فیسبوک چې ما کړي وي. اوله پوښتنه یې له ما نه دا ووایي ته پاکستان ته د هیرامنډۍ حکومت ولې وایي؟ معنا دوی په استخباراتي ډګر کې هم د پاکستان ګټو ته ژمن دي. له ما نه یې په دا مصاحبه کې اول سوال چې زه دوی هلته ورغوښتی وم استخباراتو وایي ته پاکستان ته د هیرامنډۍ حکومت ولې وایي؟ اول سوال یې له ما نه دا وکړو. نو زه په دې پوه شوم چې ته د وطن ګټو ته نه یې ناست، ته د بل چا ګټو ته ناست یو شخص یې. او له ما نه په استخباراتي ډګر کې د مطبوعاتو له ادرسه د مطبوعاتو رئیس یو د پکتیا و هغه سړی او یو کس د لوګر و له ما سره چې مصاحبه کوله 3 کسان. نو داسې حیرت یوړم چې ښه ته راغلی دی وطن ته د وطن د ګټو د ژمن د ګټو لپاره ژمن شخص ځان حسابوي یا یې ګڼې. او پوښتنه په اول سر کې ته له ما نه دا کوې چې پاکستان ته د هیرامنډۍ حکومت ولې وایي؟ دا لکه قرار صاحب چې وویلې دا په نظامي بخش کې له استخباراتي ادرسه په داسې کړو یې تړل سوي شخصونه دي، اشخاص دي چې دا وطن ته په ټوله معنا هېڅکله ژمن نسي پاتې کېدلی. ځکه په دوی پسې تر شا چې هغه ویډیوګانې هغه څه چې له دوی نه جوړ سوي دي یا سوي دي نو هغه پسې را بربنډوي یا یې برملا کوي. او د سبا لپاره لکه په کوټه کې یو په هغه چې و هغه له مېرمنې سره یوه لوڅه ویډیو یې ترې کړې وه او بیا راجګ سوي و د هغه لور ته یې ویډیو ولېږله، لور یې په مطبوعاتو ژړل، هغه ویډیو یې کړې وه. د خدای لپاره د ما بابا مه سپکوئ، د ما بابا ښه شخص ته هغه هم له خپلې مېرمنې سره هغه ویډیو ترې جوړه کړې وه. نو هغه ملا یو څه سرشوخه و په دغه ویډیو باندې د دوی هغه شوخي ماته کړله. نو ته څه وایې چې دا دوی داسې سرشوخیانې کولې یا و دا د دوی سرشوخي یا د دوی سختي په داسې ویډیوګانې به د دوی نه ماته سوي، دا ښکارونه به د دوی داسې نه مات سوي لکه د هغه ملا ښکارونه یې مات کړو. نو هغه کسان چې د هیرامنډۍ په دغه ملا باندې چې وړمه ورځ په مدرسه کې والوزول سو خفه دي، دا به ډېر لوی حماقت کوي. د ما فکر سره جشن دی په ولمانځي، اتڼونه دی وکړي، ډولونه دی ووایي، هغه د افغانستان په خیر نه بلکې په شر باندې و. که پلار یې و په شر و، که زوی یې و په شر و، که د دې فامیل ده په شر ده، که ملا فضلو ډیزلي ده په شر ده. د ملا فضلو ډیزلي یوه ورېره وه، تاسې به ویډیو لیدلې یا مخې پټ ته شنې سترګې یې د وایي زه د مفتي منیب الرحمان لور یم. په پارپړ کې له هغه سره مصاحبه کوله، وایي زه له IR یا انټرنیشنل ریلیشنز نه د ماسټري په ډګري باندې د پېښور پوهنتون نه فارغه سوم او د PhD لپاره پروفیسر اف های ایجوکیشنز لپاره مې لندن ته خیال ده چې زه ولاړه سم. نو د ملا فضل الرحمن په کور کې نجونه لندن ته د PhD لپاره ځي د خدای پاره ده، او د ما په وطن کې وایي چې فلسطین کې مسلمانان وژل کېږي. نو تاسې د تعلیم خبره کوئ ولې د فلسطین خبره نه کوئ؟ نو خبره دا ده چې دا په ټوله معنا کې ډول لور رضالت، منافقت او هغه وحشت ته چې د نالوستو افغانانو په سترګو کې داسې شګې یا خاورې ورتویوي چې د بیا لپاره له دوی سره په یو کړایي شکل لکه د زنځیر کړۍ داسې تړلې پاتې سي چې ګواکې مخ ترې وانړوي. یعنی په لویه کې کړنې یې منفي دي د پردې تر شا، خو تر مخ داسې یو څه تا ته انځوروي یا یې تصور کوي یا یې تصویروي درته چې ګواکې زه خو د اسلام هغه یم چڼه یم. که نه قسم ده په کابل کې چې د دوی کومې غلاوې ما ولیدې، په پکتیا کې مې ولیدلې، وطن یې چور که باور وکړه هغه چور هغه غلاوې به په یو ځای کې هم نه یې سوي چې دوی د دین تر نامه تر عنوان لاندې چې دا خو موږ ته غنیمت پاتې و دا کوو یا دا هغه خبره ده یا دا خبره ده. دا په ټوله کې وطن ته نه ژمن خلک وو، نه ورته دي نه به ورته پاتې شي د خدای لپاره. او موږ له دې خلکو موبین ته ډوډۍ ورکوئ، د دوبۍ په مسافرو باندې غږ کوم په سعودي کې چې څوک دي موبین هغه مار ده. باور وکړه چې ګټه به یې تل د تل لپاره د هیرامنډۍ حکومت ته روانه وي. یی به لکه قرار صاحب چې وویلې دا د استخباراتي پروګرام له لارې د بولدک له لارې راواړول څه اول د راځي کور ته ورغی په چپرکټ کې تاوېده، وایي دا یې د خوب ځای ده، او دا یې حمام ده، او دلته به لمبېده.
دلته به دا خبره دا ویډیو یې ما لیدلې ده، دا حد درجه سپک خلک دي، دا حد درجه بدبخته خلک دي. نه د چا په عزت دي، نه د چا په پت دي، نه د چا په ناموس دي، ناموسونه یې سرتور کړل. نو له دې خلکو سره باید په ټوله معنا بایکاټ وسي. د پیغمبر اسلام حدیث هم دا وایي که د یو چا لپاره د ظالم لپاره په لاس یې نسي منې کوی، په خوله یې منې که په خوله یې نسي منې کولی، په زړه کې خو یې بد ویسوه. وطن ته یې څومره تاوانونه ور واړول. د کانې صاحب خبره ده 1 لک کیلومتره سړک یې کولبک په ټیکټرو یې واړاو، په سالنګ کې 1 کیلومتر سړک د تونل له عنوان لاندې جوړ کړو. وایي موږ دغه د وطن ته خدمت کوو. سړی چې اته 1 لک کیلومتر سړک کولبک ټیکټر یې در ایستلې وي، پسې په غزني کې، په اندړو کې، په پکتیا کې، په زرمت کې، په زابل کې، په روزګان کې، په کندهار کې، په نیمروز کې، په ټولو ولایتونو کې. نو هغه کړنې د موږ وستایو که نه، موږ د په هغه بدبختي باندې خبرې وکړو چې تا په سالنګ کې 1 کیلومتر سړک جوړ کړو، اوس چې مطبوعات له ځان نه په هغه کې هغه څنګه د وای بدبخته ژورنالیست راکه ناپوه کام که څه شی راڅخه واخله. داسې یوه اصطلاح شته په دغه ژورنالیستي حساب باندې. نو خو بس د موږ هغه ژورنالیستان هم دغسې داسې هفته فام او هفته هیر خلک دي. یوه هفته کې یو څه ته پام وي، په بله هفته کې یو څه هیري. بښنه غواړم خبرې رانه اوږدېږي. دغسې دا لفظونه سړي ته راوري، خو مقصد له دې خلکو نه په لویه کې د افغانانو زړونه بد دي. نو هغه خلک چې خاموش دي، په تاسې ځوانانو غږ کوم چې دلته نن په بروډ کې پاس ناست یې، د خاموشو ژبو خبرې وکړئ. د هغو خلکو په ژبه وغږېږئ چې له هغو نه نن خبرې او لفظونه اخیستل سوي دي او د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي. قربان مو سم ډېره زیاته مننه چې مبارزه کوئ. قربان مو سم ډېره زیاته مننه چې د وطن په مخ کې، د دې ولسونو په مخ کې تاسې ولاړ او د هغو خبرې کوئ. الله تعالی مو خوشحاله، صحتمند او سوکاله لره. قربان مو سم. زه مو مایک بندومه، تاسو ته د خبرې وخت درکوم. دغه د طالب په بنیادی مشکلاتو باندې هیڅوک هم نه غږیږي، او بنیادی مشکلات چې دي هغه ذهني مشکلات دي. هر څوک چې ملت له اذهانو سره لوبې کوي، ځوان نسل له اذهانو سره لوبې کوي، دا په حقیقت کې ډېر لوی خیانت کوي. دا کوشتېپې موشتېپې او دا مسایل چې دي دغه خو که یوه پروژه خرابه شي بېرته بیا راجوړه کړي. یو ملت کلتور چې له منځه ولاړ، هغه کلتور بیا بېرته نه رغېږي. دا پرون عبدالله الهام د برطانیایي سره د افغانستان د وضعیت په اړه باندې مصاحبه ورسره کړې ده. یو افغانستان پوه دی، برطانیایی دی. نو هغه ورته وایي زه ځکه افغانستان ته امیدواره یم چې د افغانستان د خلکو کلتور دا صلاحیت لري چې دا د دغه داسې اصطلاح ورته استعمالوي، د سلف ریپیر صلاحیت لري، یعنی ځان په خپله سلف هیلینګ صلاحیت لري. دا کلتور د افغانستان د خلکو داسې ده چې دوی ځانونه په رقابت کې رسوي، ځان بیرته سیالۍ ته راجوړوي. دا د افغانانو خاصیت دی او په همدې خاطر باندې دوی خپل سیولایزیشن رامنځته کوي. دغه شی چې دا اوس چې د طالبان کوم کار کوي، دا په نوي نسل باندې د برین واشنګ کوم پروسس روانه کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانانو بې کلتوره کول دی، د خلکو ذهنونه ډمیج کول. دا ډېر لوی تاوان دی. داسې یو وارې د یو انسان پرسپشن غلط جوړ شو، بیا هغه انسان نه سمیږي. ډېر هېوادونه ړنګ شول، جاپان ړنګ شو، جرمني ړنګه شو، اروپا ټوله ړنګه شوه په نړیوالو جګړو کې. خو د خلکو ذهنونه یې جوړ بیرته یې ډېره زر را جوړه کړه. او دلته مشکل دا ده چې کېدای شي د هېواد دغه خو پنجابیان په دې لوبو باندې پوهېږي چې په کنټرول حد کې لوبه وکړي. معنا دا چې مه کوه روښانه مه یارې ما ته پرېږده. معنا دا ده چې په داسې لیول کې لوبه وکړي چې د افغانستان د خلکو له تحمله ونه وځي، چې افغانستان خلک مقاومت او مزاحمت ونه کړي. په دې خاطر باندې به دوی دوره فشار هېڅ وخت هم را نه وړي چې خلک دې ته مجبوره شي چې په دوی پسې راووځي. خو زیربنایي کارونه، اساسي کارونه خرابوي درته. او دا د اذهانو مسله ډېره زیاته مهمه ده. موږ خلک یې نه اخلي، جدي نه اخلي. زه خو چې د سیاسیونو بحثونو ته هم ګورم، دوی په سیاسي مسایلو باندې غږېږي، دوی په دا ژورو زیربنایي ستونزو باندې چې له دغو بلا موږ تاسې افغانانو ته راپېښېږي، په دې باندې هېڅوک هم نه غږېږي. دا د قدوري او د شروطالات نسل دا به دا ملک خدای خبر شي کوم تاترین ته ورسوي. یو انسان چې عقلانیت له لاسه ورکړي، انسان خو چې سروایول کوي د عقل په زور باندې کوي. انسانانو ته خدای پاک د نجات لپاره، د سروایول لپاره عقل ورکړی دی.
او چې عقل د له انسانه واخیست، عقل دې سلب کو، هغه انسان بیا ځان نشي سروایو کولی. مشکل دا شی دی. او دا خلک چې دي ډېر په سیستماتیک شکل باندې، ډېر په منظم شکل د عقل دښمني کوي.